ستاسو چرګان چې کله هم ناروغ شي تاسو انټي بیوټیک طرف ورځئ. ویترنر ډاکټر هم انټي بیوټیک درته ریکمنډ کوي. که تاسو خپله هم ټریټمنټ کوئ نو انټي بیوټیک کاروئ. تر ټولو څخه زیات استعمالیدونکي انټي بیوټیک چې دي هغه د انروفلازاسین او موکزاسیلین دي. په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا وایم چې کوم شی دی چې د انټي بیوټیک پر ځای کارولی شو. د هغې په ورکولو سره د ټول ناروغیو څخه هم په امان کې وي او ورسره د چرګ معافیت هم قوي کوي او چرګان وزن اخلي، فعالیتونه سموي او ستاسو چرګان تاسو ته ښه نتیجه درکوي او د انټي بیوټیک څخه ارزانه هم دي. او بله خبره که تاسو هګۍ والا چرګان ساتلي وي، غوښین چرګان او یا هم اصیل چرګان ساتلي وي او تاسو دا خبره کوئ چې موږ خپل چرګان په طبیعي ډول رالوی کړي دي، نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته، یعنی غلطه نه ده دا خبره. انټي بیوټیک سره زموږ شخړه دا ده چې انټي بیوټیک په شیدو کې، غوښه کې او هګۍ کې پاتې کېږي. لیکن زه چې د کوم سپلیمنټ په اړه بحث کوم چې ولې باید دا استعمال کړو، څه ګټې لري، دا د انټي بیوټیک په شان په غوښه کې، شیدو کې او هګۍ کې نه پاتې کېږي. د انسانانو په صحت، د ماشومانو په صحت هیڅ نقصان نه لري. د کوم سپلیمنټ په اړه چې زه بحث کوم هغه دی پروبایوټیک. په دې ویډیو کې به نن معلومات درکوم چې پروبایوټیک څه شی دی، ولې د انټي بیوټیک پر ځای استعمالوو او څنګه یې استعمال کړو. د هر بریډ یا نسل په حساب درته وایم چې څنګه یې استعمال کړو او تاسو ته دا هم وایم چې زموږ شاوخوا چې کوم پروبایوټیک دي هغه هم درته ښیم. ویډیو تر اخره وګورئ، چینل درسره فالو کړئ. السلام علیکم، زه یم ډاکټر حمیدالله او تاسې ګورئ پولټري ویت ډاکټر حمیدالله. د انسان معده وي یا کولمې وي او یا د حیواناتو، د دې په داخل کې یو قسم اجسام موجود دي یا بکتریا موجوده وي یا ویلی شو فنګس موجود وي چې زموږ د بدن لپاره ګټور یا هغې ته موږ پروبایوټیک وایو. پروبایوټیک کې چې کوم کامن بکتریاوې دي زه تاسو ته په سکرین شو کوم. اول پکې دی لکټوباسیلوزس بکتریا، باسیلوزس بکتریا، انټرکوکس بکتریا او سچیرومایسیس بکتریا. دا څومره بکتریاوې چې ما تاسو ته وښودلې دا ګټورې بکتریاوې دي. دا مضره بکتریاوو سره جنګ کوي او هغه ختموي چې دې ته موږ مایکروفلورا هم وایو چې په معده کې په نارمل شکل پیدا کیږي. دا د انټي بیوټیک څخه ولې بهتر دي؟ ساینسپوهان په دې کوشش کې دي چې څنګه موږ چرګان په طبیعي موادو رالوی کړو. موږ داسې شیان وکاروو چې انټي بیوټیک نه دي. نو دا د انټي بیوټیک څخه بهتر ولې دي؟ یو چارت تاسو ته په سکرین شو کوم، تاسې وګورئ. د ټولو څخه اول فیچر چې دی هغه دی اکشن. اول انټي بیوټیک چې دی دا بکتریا وژني. کله چې هم انټي بیوټیک استعمال کوي نو معده خرابېږي، ځکه چې دا ګوډ او بیډ بکتریاوې دواړه وژني. دا فرق نه کوي چې کومې ګټورې بکتریاوې دي او کومې مضرې بکتریاوې دي، نو ځکه معده خرابېږي ورسره. ولې پروبایوټیک ګټورې بکتریاوې حمایه کوي او مضرې بکتریاوې وژني، یعنی صرف مضرې بکتریاوې وژني. دویم نمبر کې چې دی ریسسټنس یا مقاومت د انټي بیوټیک په خلاف راتلی شي خو د پروبایوټیک په خلاف نشي راتلی. دې خبرې ته ډېر فکر وکړئ، دا ټولو څخه مهمه خبره ده. یعنی انټي بیوټیک یو ځل ورکوئ، دوه ځل ورکوئ، یعنی هر څومره چې انټي بیوټیک ورکوو نو مرض قوي کېږي، مقاومت پیدا کوي د انټي بیوټیک په وړاندې. برعکس پروبایوټیک په خلاف مقاومت نشي پیدا کولی ناروغي. دریم انټي بیوټیک معافیت کمزوری کوي او پروبایوټیک بوسټ ورکوي یا قوي کوي معافیت سیستم. څلورم انټي بیوټیک د چرګانو په هګۍ او غوښه کې پاتې کېږي خو پروبایوټیک نه پاتې کېږي. که تاسو هر څومره یې کاروی شئ او په هر وخت کې کارولی شئ، 15 ورځو چرګان وي، د اولې ورځې چرګان وي، تاسو بېشکه کارولی شئ. او انټي بیوټیک موږ د 3 نه تر 15 ورځو څخه زیات نشو کارولی، لیکن پروبایوټیک موږ د اولې ورځې څخه تر 1 کال کارولی شو. دا کوم هارمفل امپیکټ نه لري په چرګانو. ملګرو دلته تاسو وګورئ چې دا څومره فایدهمند دی پروبایوټیک ریسسټنس، یعنی په غوښه کې نه پاتې کېږي، ګټورې بکتریاوې نه وژني، معده نه خرابوي، په ماشومانو کوم غلط تاثیر نه لري. نو د دې له وجې دنیا پروبایوټیک ته ترجیح ورکوي چې د انټي بیوټیک پر ځای پروبایوټیک وکاروئ. په چرګانو کې د پروبایوټیک ګټې تاسو ته زه په سکرین شو کوم. یو خو دا په ګټ هیلث باندې او په هاضمه کې کار کوي، FCR باندې اثر کوي. که چېرته چرګ اسهال وي یعنی لوز ډراپینګ مسله وي او تاسو انټي بیوټیک نه ورکوئ، زه خپله پروبایوټیک استعمالوم په داسې کیس کې. پروبایوټیک معافیت بوسټ کوي، د هګۍ کوالټي بهتر کوي، د هګۍ کلر بهتر کوي، مرګ او فشار کموي.
او په نمو او وده کې هم کار کوي. د چرګوړي بڼه کې کتوي شوي یا خرابې بڼه کې ولري، د بڼکو کوالټي خرابوي، دا په هغې کې مرسته کوي د بڼکو په کوالټۍ کې بڼه کې کتوي شوي په هغې کې د هغې په دوباره ریجنریشن کې مرسته کوي. انټي بایوټیک دومره کار نه کوي، انټي بایوټیک صرف ناروغۍ څخه مو ساتي او بس. پروبایوټیک په استعمال سره موږ باید د ګټورو بکتریاوو لیول باید جګ وساتو. که چېرته مضره بکتریاوې راهم شي نو ګټورې بکتریاوې د هغوی مخه نیسي. دا خبره هم ده چې پروبایوټیک په بدن کې ډېر سلو کار کوي، نو د دې له وجې باید د اولې ورځې څخه تر اخرې ورځې یعنې 45 ورځو پورې باید استعمال شي. هره ورځ 8 ساعته اوبو کې باید استعمال کړو او د انټي بایوټیک څخه ارزانه پرېوځي که تاسو دا استعمال کړئ. د دې ډوزیج ډېر کم وي. که چېرته مونږ برایلر چرګان لپاره یې کاروو نو د 100 نه 1.5 ګرامه مونږ په 1000 لیټره اوبو کې استعمالوو. خو که چېرته تاسو واکسین کړی وي یا هم کومې ناروغۍ حمله کړې وي یا سټرس لاندې راغلی وي چرګ، نو تاسو به دا ډوز ډبل کوئ. یعنې که چېرته 1.5 ګرامه کارول نو بیا به 300 ګرامه کاروئ. او په هګۍ والا چرګانو کې هم د 100 نه 1.5 ګرامه یې کاروی شو. د اصیل او ګولډن مصري چرګانو لپاره یې هفتهوار ورکوو. 1 ګرام پر 15 چرګانو د دې ډوز ورکوو په اوبو کې، ځکه چې اصیل چرګانو کې دومره په اسانۍ مرض اثر نه کوي او سلو وزن اخلي. نو هره ورځ پروبایوټیک نه ورکوو، صرف د دې لپاره یې ورکوو چې سټیمنا یې برابره شي، فرټیلیټي جوړېدو لپاره او د شاین لپاره یعنې د چرګوړي غوړوالي لپاره یعنې ښه ځلا لپاره یې ورکوو. که چېرته مونږ د پنجرو مرغۍ ساتلې وي یعنې پیرټس ساتلې وي یا پیجنز ساتلې وي یعنې کوترې او طوطیان مو ساتلې وي، هر یو پروبایوټیک 1 ګرام 10 مرغیو ته ورکوو، یعنې 15 ګرامه په 1 لیټر اوبو کې ورکوو. په هفته کې 2 څخه 3 ځله باید پروبایوټیک ورکړو، مسلسل باید پروبایوټیک ورکړو، په هفته کې 2 څخه 3 ځله. دا هغه پروبایوټیک دي چې تاسو بازار څخه اخلئ. نور که تاسو د کوم ځای څخه پروبایوټیک اخلئ نو په کامنټ کې راته ویلی شئ، زه به تاسو ته ډوز واضح کړم. اوس یو لیست تاسو ته په سکرین شو کوم. دا د طبي پروبایوټیک دي. په اول نمبر کې چې کوم پروبایوټیک دی هغه دی مستې. د 100 نه 200 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالوو، یا هم په دانه کې د 15 نه 10 ګرامه په 1 کیلوګرام دانه استعمالولی شو. او که چېرته په برایلر شټ کې استعمالوئ نو 0.5 کیلو مستې په 1 بوجۍ کې استعمالولی شي. بل پروبایوټیک چې دی هغه د سرکه، چې په دې ویډیو هم ما جوړه کړې، تاسو یې کتلی شئ. دا تاسې 15 نه 10 ml په 1 لیټر اوبو کې استعمالولی شئ، او که په دانه کې کاروئ نو د 15 تر 10 ml په 1 کیلوګرام دانه کې اچوو. هر قسم چرګوړي ته یې ورکولی شئ. دریم دی فرمنټډ رایس واټر یا د وریجو اوبه، چې 4 ساعته مو اوبو کې ایښې وي او کومې اوبه چې پاتې کېږي هغې ته فرمنټډ رایس واټر وایي. دا هم د پروبایوټیک یوه ډېره ښکلې منبع ده. 100 نه 200 ml په 1 لیټر اوبو کې کارولی شو. اوس یو څو سټپس تاسو سره شریکوم. اوله خبره دا ده چې پروبایوټیک چې کله تاسو خلاص کړل په وچ او یخ محیط کې باید ځای پر ځای شي. په یو اوبو کې انټي بایوټیک او پروبایوټیک باید یو ځای استعمال نشي. دې خبرې ته ډېر فکر وکړئ. کله چې پروبایوټیک هم په اوبو کې اچولي نو دې سره باید انټي بایوټیک استعمال نشي، ځکه چې انټي بایوټیک پروبایوټیک وژني. او په اسیدي اوبو کې باید استعمال نشي، یعنې په کوم اوبو کې مو چې سرکه اچولې وي یا ارګانیک اسید مو اچولی وي یا ډسانفیکټانټ مو اچولی وي نو په هغې اوبو کې پروبایوټیک باید وانه اچول شي. ملګرو خبره ډېره سمپل ده. که چېرته ستاسو چرګانو باندې کومې ناروغۍ حمله کړې وي، ډېره مسله وي، خوني پیچش وي، مایکوپلازما وي، سلمونیلا وي او تاسو زر علاج کول غواړئ نو تاسو انټي بایوټیک طرف باید لاړ شئ. نو په داسې وخت کې باید پروبایوټیک ونه کاروئ. پروبایوټیک باید تاسو داسې وخت کې وکاروئ چې کله ستاسو چرګانو کې مشکل نه وي او تاسو غواړئ چې په فیچر کې کوم مشکل راهم نشي، نو په داسې وخت کې باید پروبایوټیک ونه کاروئ. پروبایوټیک باید داسې وخت کې وکاروئ چې کله ستاسو چرګانو کې مشکل نه وي او تاسو غواړئ چې په فیچر کې کوم مشکل راهم نشي په چرګانو کې، نو پروبایوټیک استعمال کړئ. نو ملګرو ویډیو تر همدې ځای وه. چینل سره سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن بټن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو ته یې شیر کړئ. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.